السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن غواړم د برازیل د ویزې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. برازیل د امریکا د برازن د هیوادونو څخه یو هیواد دی چې هغه اوس فعلا د افغانانو لپاره هغه افغانانو لپاره چې د خپل هیواد څخه نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي لکه ایران، پاکستان، ترکیه، دوبۍ او داسې نور په هغه ځایونه چې کوم ځای کې د برازیل سفارتونه کار کوي. تاسو کولی شئ چې هغوی ته آنلاین ثبت نام وکړئ او د هغوی کوم هیومینیټیرین بیز چې کومه ویزه ده یا بشردوستانه ویزه ورته موږ ویلی شو، هغه کولی شئ هغه ترلاسه کړئ. نو د هغې چې کوم د ویزې لپاره کوم د ثبت نام طریقه ده، هغې په اړه به هم زه یو ویډیو جوړوم چې څنګه تاسو کولی شئ ثبت نام وکړئ، هغه در سره تعقیب کړئ. او د اسلام آباد او د ایران چې کوم د هغوی سفارت دی، د هغې د نوملیکنې کوم لینک چې دی هغه هم زه تاسو سره شریکوم. د همدې ویډیو لاندې کتلی شئ. هغه بیا هم که څه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته پرېږدئ. انشاءالله تر هغې چې زه همکاري کولی شم نو تاسو سره به همکاري وکړم. مننه.